علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ. ملګرو زه ولي ولایت له سوزله یوې نوې ویډیو سره تر تاسو راغلی یم. په دغې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو موږ له انګریزانو سره یا کوم بل چا سره په انګریزي باندې خبرې وکړو، یعنې په انګریزي باندې ورسره میسیج وکړو. ملګرو دغه د جیبورډ په نوم نوی یو کیبورډ راوتلی ده. په دې کیبورډ سره موږ کولی شو چې لاندې پښتو ولیکو او پاس په اتوماتیک ډول خپله انګلیسي ولیکی سي، یعنې موږ لاندې ورته ولیکو چې سلام، پاس ډایرکټ هیلو ورته ولیکی سي او موږ یې ډایرکټ ورته سینډ کړو. په مسنجر کې، واټساپ کې، ټلیګرام کې، همداشان په هر د میسیج اپلیکیشن کې موږ کولی سو. ملګرو تاسې به پلی سټور ته راسئ. پلی سټور کې دغه ما خو سرچ کړی، تاسو لپاره بیا هم سرچ کوم. ملګرو په سر ته ګورئ، جیبورډ به سرچ کړئ. جیبورډ کله مو چې دا سرچ کوم ملګرو دلته به تاسې دغه یو انسټایل کړئ. دا ټاپه ګورئ، جیبورډ د ګوګل، دا به انسټایل کړئ. ما خو انسټایل کړی، زه یې راخلاصومه. ملګرو ما خو مخکې نه خلاص کړی ده، خو زه اوس د تاسو لپاره دا کیبورډ یو ځل سټاپ کوم او بیا یې ستاسو لپاره د خلاصولو طریقه ښیم. ملګرو زه راځم یو بل کیبورډ ورته انتخابوم. ملګرو اوس ګوره ما دا کیبورډ انتخاب کړو. اوس د دې کې جیبورډ د خلاصولو طریقه درته هم څنګه تاسو کولی شئ دا جیبورډ کیبورډ په خپل موبایل کې خلاص کړئ یا یې فعاله کړئ. ملګرو کله مو چې دا جیبورډ را خلاص کړو، دلته سلیکټ انپوټ میتود دا به ورته انتخاب کړئ. ملګرو دلته به پاس تاسې جیبورډ دا به انتخاب کړئ. کله مو چې دا انتخاب کړو ملګرو دلته به تاسې لانګویج باندې کلیک وکړئ. لانګویج نه وروسته دلته خو صرف یو انګلیسي ده، تاسو ملګرو لاندې آټ کیبورډ دې باندې کلیک وکړئ. ملګرو دلته موږ کولی سو چې هره ژبه ور انتخاب، پښتو موږ انتخاب کړې تیاره، هلته ستره سره دریم کولی سو درته ور انتخاب کړو. همداشان نړۍ څه ژبې دي ټولې کولی شو چې د جنۍ ورته انتخاب کړو. ملګرو ما خو دغه د بیخ کې تاسې ګورئ پښتو مې ورته انتخاب کړې ده. ملګرو زه پښتو خلاصوم. خو کله چې تاسې خلاصوئ ملګرو لومړی به دا خانه ټیک وي او دا خانه به نه وي ټیک. ملګرو تاسې به دا خانه هم ټیک کړئ، هغه نه وروسته به واپس بیک لاړ شئ. ملګرو زه اوس راځم مسنجر ته. زه تاسو هم چې څنګه کولی شو په دې باندې په انګلیسي باندې میسیج وکړو. ملګرو دلته ګورئ یو میسیج ما پې کړی یم، اوس زه تاسو ته بیا هم ښیم. ملګرو کله چې تاسې کیبورډ راخلاص ملګرو که غواړئ چې انګلیسي ته واړوئ نو لاندې دا کونج کې دغه څخه به کلیک کړئ. هی کیبورډ ختم شو. ښه ملګرو دا کونج کې دا څخه ګورئ دا به انتخاب کړئ، د جنه کولی شئ انګلیسي ته یې واړوئ، همداشان بیا عربي ژبې ته، همداشان پښتو ته کولی شئ. ملګرو ډېرې کومې ژبې تاسې انتخاب کړي هغو ټولو ته په خپله اتومات ډول. ملګرو ما پښتو ته واړو. اوس څنګه کولی شو چې موږ اوس خو دلته ګوره میسیج لیکو، سلام لیکو، هماغه شان سلام لیکل کېږي. ملګرو دلته به تاسې دغه درې ټکي ګورئ دغه انتخاب کړئ. ملګرو دا زه پاس وړم. سمه ده ملګرو مشکل نشته. پاس دا د وایس ریکارډر تر څنګ دا درې ټکي ګورئ، دلته زه چې اوس کله هغه انتخاب کړم تاسو ته په نښه کوم کیبورډ ختمیږي. ملګرو دا درې ټکي به کلیک کړئ او دلته به په ترانسلیشن باندې کلیک وکړئ. دا کونج کې ترانسلیشن ګورئ. ملګرو دلته اوس تاسو ته ژبې ښیي، پاس ما پښتو نه انګریزي ته، یعنې پښتو نه به انګریزي ته میسیج ژباړي. او ملګرو زه اوس دلته سلام ورته لیکم، پاس وګورئ ملګرو ډایرکټ په خپله اتومات ډول هیلو ولیکه شو. دغه ده ملګرو اتومات ډول هیلو ولیکه شو او زه یې اوس دا سینډ کوم. ډایرکټ سینډ کولی هم شئ، همداشان کولی شئ ملګرو انګلیسي نه یې پښتو ته وژباړئ. دغه بیا داسې ورته بدل کړئ، دلته پښتو، دلته انګریزي، دلته پښتو ورته انتخابوم. دلته وګورئ ملګرو
دلته زه اوس ورته پښتو باندې بیا کلیک کوم. ملګرو دلته زه اوس ورته لیکم چې هیلو، یعنې هغه کس تاسو ته میسج کړی هیلو، تاسو نه پوهېږئ چې دا هیلو څه شي ته وایي، یعنې د هغه کس میسج د ځان لپاره ژباړئ. ملګرو دلته به تاسې هیلو ورکړئ، هیلو سلام. ګورئ پاس ډایرکټ موږ ته په پښتو باندې ولیکل، یعنې که هغه کس تاسو ته څومره اوږده جمله لیکلې وي یا میسج یې لیکلی وي، یعنې تاسې نه پرې پوهېږئ په انګلیسي باندې، د هغه کس میسج دلته کولی شئ چې د اتومات ډول د خپل ځان لپاره یې پښتو ته وژباړئ، او دا شان کولی شئ د خپل د پښتو میسج راواخلئ د هغه کس لپاره انګلیسي ته وژباړئ. ملګرو دا یوه ډېره زبردست کیبورډ دی. ملګرو که چېرې مو ویډیو خوښه وي له نورو ملګرو سره شیر کړئ، تر څو هغوی هم له دې کیبورډ څخه په استفاده وکړي او په اسانه توګه وکولی شي چې دوی په انګلیسي باندې له هر چا سره خبرې وکړي. ملګرو دا زموږ نننۍ ویډیو، که چېرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو سره لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو له نورو ملګرو سره شیر کړئ. مننه، تر بیا چې هیڅ چارې، د خدای په امان.